سلامونه او نیکې هیلې. موږ تاسو نن د کمپیوټر په باره کې خبرې کوو چې کمپیوټر موږ تاسو څه ته وایو. کمپیوټر یو برقي ماشین دی چې د منطقي او تخنیکي حساب کولو لپاره کاریږي. د انسان ډیر زیات کارونه ورسره کوي، اسانه کوي هغه کارونه چې مخکې به انسان په ورځ نوس کولای. هغه حسابونه هغه اوس کمپیوټر په څو دقیقو او ثانیو کې درته کوي. کمپیوټر په 1940 کال کې رامنځته شو، ایجاد شو. له هغه نه راتېر په دې خوا تر اوسه 15 کاله شاوخوا تېرېږي چې ورځ تر بلې د انسان په ژوند کې نور هم مثبت تغیرات راولي، نور هم کار اسانه کوي، کومکي حالت سره لري. خو کمپیوټر په یوازې توګه چې کمپیوټر وي نشي کولی کار وکړي تر هغو چې سافټویر نه وي ورسره او انسان نه وي ورسره. چې کله دا درې واړه کمباینیشن یا مجموعه جوړه شي بیا کمپیوټر کولی شي نتیجه ورکړي. موږ تاسو کمپیوټر د ډېر زیاتو مواردو لپاره استعمالوو، لکه د زراعت لپاره، د اقتصاد لپاره، د صحت لپاره، د تعلیم لپاره، د هوانوردي لپاره، د آب و هوا معلومولو لپاره، د تصویر جوړولو لپاره، شخصي حساب کولو لپاره، د متنونو لیکلو لپاره، کتابونه، مجلې وغیره په سلهاو زرهاو موارد دي چې انسان په ژوند کې کاریږي، همدغه کمپیوټر په وسیله تنظیمیږي. کمپیوټر په اولین نسل چې کله را ایجاد شو هغه په 1940 کال کې و چې کله هغه پیدا شو. اول نسل یا فرست جنریشن د کمپیوټر په هغه کې اول نسل کې به دا و چې له 1940 نه تر 1950 پورې. اول نسل کې دا و چې دوی به په واکوم ټیوب باندې کارونه کول، معلومات به د ټرانزسټر او چیپ په ځای واکوم ټیوب کې ساتل کېده، او همدارنګه د معلوماتو ننویستل او بیرته ویستل به ډېر زیات کار غوښته، زحمت به غوښته، او پروسیسر به تقریبا په یو کوټه کې نه جوړېده. وروسته تر هغه نه د کمپیوټر د هغه لپاره نور کار وسو تر هغو پورې چې د دې معلوماتو د مسؤل کېده یا د اسانه ساتلو لپاره دوی په لاس په کار کېدل او ورځ تر بلې نور نسلونه جوړول. خو په دغه کې معلومات د باینري په توګه باندې ساتل کېدلی سو، صفر او د یو په ذریعه باندې چې بیرته به معلومات راویستل کېدل. د باینري نه به یو معلومات واکوم ټیوب نه اخیسته، بیرته به د ریډ کېدلو هغه درلوده، حالت به درلوده. ولې بیا هم زمانګیرو چون نوی شی و د انسان په ژوند کې یو مثبت تغییر راغی، له نښ نه ښه و. لږ وروسته بیا خاوره او شی پورته بدل شو، لږ ماډریټ شو، خو بیا هم ډېر غټ و او د معلوماتو د جای په جای کولو لپاره ډېر غټ کیپسیټي او حجم ته اړتیا وه. دا کمپیوټر یوازې شرکتونه استعمالوه او نور انسانانو ته د لاسرسي وړ نه و. دویم نسل 1956 نه تر 1960 پورې را ایجاد شو چې په دم له پخواني حالت نه یو څه ښه شو. د واکوم ټیوب په ځای باندې دوی ټرانزسټر استعمالو، او ټرانزسټر کې دا ښه والی و چې معلومات یو څه په اسانۍ سره او په لږ وخت کې هغه کېدلی سوی د قابل د محاسبې و. او کوم معلومات چې په 1940 کال کې دوی د کمپیوټر له هغه نه شروع کړه، حسابداري شروع کړه، هغه د واکوم ټیوب په نسبت ډېر ښه و. وجه دا و چې دې کې ټرانزسټر لګېدلی و او د مګنیټیک کور ری باندې دوی کار کاوه او سرعت یې هغه نه یو څه ښه و. دوی به چې کوم کار کاوه هغه به دوی هارډ راواخیسته، د یو ریزلټ په توګه به یې بیرته له بل انسان سره شریکاوه. د معلوماتو د انتقال لپاره کوم بل سیسټم موجود نه درلوده. عملاً غټ شرکتونه خپل حسابونه یو شرکت ته ورکول، هغوی ورته اجرا کول، ولې بیا هم نور هغه ته د لاسرسي وړ نه و چې نور خلک کمپیوټر ځان سره یوسي یا کوم ځای کې ځان ته انسټال کړي. دا سلسله هم روانو چې خلاص شوه او دریم نسل 1940 نه تر 1901 کال پورې راووته. دا داسې خبره وه لکه موږ تاسې اوس د الټراساونډ لپاره ډاکټر ته ورځو، هغوی سره داسې کمپیوټرونه ایښي دي. دوی به په آی سی باندې یا انټیګریټډ سرکټ باندې کار کوو. د واکوم ټیوب په نسبت باندې دا ډېر ښه و، د ټرانزسټر په نسبت باندې هم دا ډېر ښه و. مادر بورډ بل پاسه د سیلیکان چیپونه لګېدلي و، ټرانزسټرونه په دې باندې کار کوو، انټیګریټډ سرکټ به و او سرعت یې ښه و، او د ټیپ هغه به یې درلوده، د اډیو کیسټ به یې درلوده، میموري به یې دا وه، کیبورډ یې پیدا کړ، سکرین لږ ریزولوشن ښه شو، لږ بلیک اینډ وایټ نه رنګاته واوښته، او د ماوس استعمال هغې پیدا کړ. اولین وار و چې کمپنیو خپل ځان لپاره خریداري کړه او ځان سره یې ویوړ، خپلو شرکتونو ته حساب و هغه یې پرې کوو. تر هغه وروسته څلورم نسل له 1915 پورې راغی چې آی بي ایم او ډیل او کمپاک او دا نور شرکتونه خپل تولید شروع کړ، جوړ یې کړل، عملاً بازار ته وړاندې کړل. په دې کې وی ایل اس آی لګېدلی چې ویری لارج سکیل انټیګریشن به ورته ویلې. ډېر زیات ګورې تاسو چپ لاس تصویر ته وګورئ، ښي لاس ته وګورئ. چپ لاس یو پروسیسر د په یو کوټه کې جېږي، ښي لاس تصویر وګورئ په یو لاس کې جېږي. دومره غټ تفاوت یو. په
په میلیونونو ټرانزیسټرونه په واحد چپ کې لګېدلي او کمپیوټرونه بازار ته عرضه سول، کیبورډونه یو څه ښه سول، ماوسونه یې ښه سول. عملاً په بازار کې د دوی مستریان او پرزې ورکشاپونه پیدا سول او کار یو څه اسانه سو. آی بي ایم یې قواره ورته ښه کړله او دغه بازار ته عرضه کېده، مشتریانو ته به عرضه کېده، مشتریانو به بیا دا استعمالول. تر هغه وروسته چې کله د کمپیوټر هغه عام کېدل ډېر څه په بازار کې د شرکتونو نورو توجه ورته زیاته کړله او بالاخره بانکونو ته انسټیټیوشن ته دا قابل د انتقال سول، خرید و فروش شروع سو او استعمال عملاً کراکره ورځ تر بلې په زیاتېدا سو. 1915 کال نه راوروسته د کمپیوټر په پرزجاتو کې ډېر زیات بدلونونه را روان دي. تر هغه وروسته 5م نسل کمپیوټر راغی 1915 نه تر اوسه پورې دا سلسله روانه ده او دا کمپیوټرونه ډېر سمارټ شو، لکه موږ تاسې اوس هغه ته ورک سټیشن وایو که نه، او یا ډیسکټاپونه ورته وایي. په دفترونو کې شخصي ځوان لپاره استعمالوو، ټابلیټونه دي، آیپاډونه دي، سمارټ واچ د موټرو کې لګېدلي دي، ځکه په دې دوی په ULSI باندې کار کوي. څه معنا؟ الټرا لارج سکیل انټیګریشن. ډېر زیات ټرانزیسټرونه په واحد چپ کې جای په جای سوي دي او دوی کارونه اخلي. اوس به راسو د کمپیوټر استعمال ته، که تاسې نه پوښتنه وکړي چې کمپیوټر د څه لپاره موږ تاسې استعمالوو، موږ تاسې به ممکن ورته وایو چې یو خط پیلو کې او ویډیو کې جوړو. ولې نه؟ ډېر زیات موارد لري، دومره موارد لري چې د انسان په ژوند کې تصور وکړه په هر ځای کې کمپیوټر استعمالېدلی شي. له هر بل اپریټینګ سیسټم نه مخکې دغه اپریټینګ سیسټم چې دا تور رنګ لري، ډاس ورته وایي، ډیسک اپریټینګ سیسټم. یو موږ تاسې هغه کمانډ پرامپټ هم ورته وایو. مثلا دا به پخوا استعمالېده، مثلا دې کې به ټایم ورته لیکي، ټایم به یې درته ښودي یا به سیلیستو. تر دغه نه وروسته مثلا زه بل مثال د پینټ درکړم. پینټ کې موږ تاسو کولی شو کار وکړو. د ډېر ابتدایي حالت د لوګوګانو جوړولو لپاره مثلا که موږ تاسو ډېر پیشرفته هغه ته ضرورت نه لرو، کېدای شي په دې کې څه بعضې هندسي شکلونه جوړ کړو، مثلا استعمال یې کړو. ولې دا هم خپله یو سافټویر دی. دا کار مثلا چې په دې کې کولی شي، زه بیا په بل په هغه کې په دومره سادګۍ او په اسانۍ سره نسم کولی. دا هم یو سافټویر دی جوړ شوی دی، مشخص کار لپاره جوړ شوی دی. کولی شي د عکسونو ریزولوشن په دې کې کم او زیات کې، کولی شي مثلا نور هغه کې. یا مثلا زه به راسم د ورډ بل سافټویر د ورډ په نامه باندې، دا د استعمال لپاره موږ تاسې چې لپاره مثلا دې کې تاسې کولی شي انوایسونه جوړ کړئ په ډېر ښه توګه باندې. د یو شرکت لپاره انوایس جوړ کړئ، هغه قابل دی چاپ وي، قابل د دې چې کتابچه ورنه جوړه شي. یا مثلا په دې کې کولی تاسې جنتریانې جوړې کړئ په ډېر ښه ډیزاین سره. ورډ موږ تاسې یوازې د خط لپاره استعمالوو چې کتابت پې وکړو، خو نه ډیزاینینګ لپاره هم استعمالیږي. یا مثلا موږ تاسې داسې کولی شو چې بعضې هغه ابتدایي بروشورونه چې کورل ډرا او په فوټوشاپ کې کار کولو ته اړتیا ونه لري، په همدې کې موږ تاسې ثبت کړو او جوړې کړو او هغه ته استفادې وړ یې وګرځوو. مثلا هغه درته وښیم اکسل. په اکسل کې مثلا موږ تاسې کولی شو چې یا شخصي یا د کمپنیو معلومات په ډېر ښه ډول باندې سره هغه کړو، جوړې کړو او قابل دی هغه یې کړو چې کار ورنه واخلو. یا مثلا دا د اکسل بل نوع دی، موږ تاسې په دې کې کولی شو ډېر په اسانه سره مثلا د ټول سلیکټال ډي سلیکټال کړو، یو دانه انتخاب کړو. مثلا په زرهاو دغسې موږ تاسې لرو که د انسان کار یې په همدغه باندې اسانه کړی دی. یا مثال په ډول باندې موږ تاسې کولی شو په دې کې ډېر زیات توحیدي ګزارشونه توحید کو، یو ورنه جوړ کو، هغه موږ تاسو تقسیم کو او بلې خواته ولېږو، حسابداري وي دغو لپاره. یا مثال په ډول باندې موږ تاسې ویلی شو چې اکسس هم همدارقه موږ تاسې استعمالولی شو د ډېرو زیاتو مواردو لپاره چې موږ تاسو لیسټونه ورنه جوړو او لیسټو باندې وروسته کار کوو. همدارنګه موږ تاسې مثلا کولی شو، ګوره دا ویژوال سټوډیو په نامه یو پروګرام ده، هغه کار چې زه د اډیو لپاره یا د ویډیو جوړولو لپاره کولی شم په دغه کې ډېر په اسانۍ سره زه کولی شم چې مثلا معلومات جوړ کړم یا هغې کړم او په دې کې تغییرات راولم یا ښه یې کړم یا مثلا برایټنس یې زیات کړم، تصویرونه ورکړم یا بل شی ورکړم. موږ تاسې په دې کې په ډېره سادګۍ او اسانتیا سره کولی شو چې خپل ویډیوګانې په دې کې جوړې کړو. دا کار زه په ورډ کې یا اکسل کې نسم کولی. نو د هر کار لپاره یو هغه جوړ شوی ده، یو سافټویر جوړ شوی دی. هغه سافټویر په همدې وړتیا لري چې مثلا هغه خپل مقصد موږ تاسې پې حاصل کړو او خپل مقصد پې ترلاسه کړو، استعمال یې کړو. مثلا دا ویژوال سټوډیو کې زه دا یو هغه راخلم او کولی شم مثلا په دې کې زه هغه وکړم، تغییرات راولم. دا تغییرات چې زه راولم په بل پروګرام کې زه دا نسم کولی چې دا تغییرات راولم. مثلا زه کولی شم په دې کې خپل نوم ورکړم یا مثلا نور هغه ورکړم، ټکسټونه ورکړم. د دې لپاره دا مخصوص دا سافټویر مثلا جوړ شوی، په نورو کې دا امکان نه لري. پروګرام ته چې هغه ته موږ تاسې هغه وایو
فوټوشاپ مثلا وای فوټوشاپ کې زه غواړم چې دا یو عکس د عکس زه راولم په دغه باندې تطبیق کړم په بل کې کېدای شي زه نو سم کولای ډیر په مشکله ورډ کې دا نه کیږي ولې زه په هغه کې ډیر په اسانه کولای سم په فوټوشاپ کې دا استعمال کوم مثلا زه دلته ځم او عکس زه راخلم په هغه کې کار پې کوم چې معلومه مې چې دا کار کوي که نه کوي دا کار زه په بل څه کې نسم کولی پرته له دې په فوټوشاپ کې باید وکړم نو فوټوشاپ ډېر زیات د استعمال موارد دي هغې لپاره ګرافیک ډیزاین لپاره لري او کورل ډرا چې د ویکټور ډیزاین لپاره ده زه مثلا راځم دلته هغې انتخابوم د ابجکټ سلیکشن په نامه باندې کله چې ما ابجکټ سلیکشن انتخاب کړ ابجکټ سلیکشن مې چې کله انتخاب کړ زه کولی شم چې دا ډېر په اساني باندې له دغې نه کټ کړم یا کاپي کړم بلې خواته یوسم همدارنګه موږ تاسو کولی شو چې له ده نه په بل لیار کې ګټه واخلو یا مثلا دا زه کولی شم چې انتقال یې کړم کومې ورته د بل هغه ته عکس ته انتقال کړم رابسو مثلا بل پروګرام د په نامه د ارک ماپ د سري ده زه راځم دلته هغې انتخابوم یو فایل ده مثلا په دې فایل کې زه غواړم چې هغه وګورم نقشې وګورم د نقشو لپاره ده دا ټول زه هغه کوم وګورم مثال په ډول باندې د امریکې هیواد سیندونه ماته وښه دا د امریکې نقشه ده دا سیندونه دي مثال په ډول باندې دا سیندونه کوم یو سیند مثلا زه پاک معلومات غواړم دلته راځم کلیک کوم آیډنټیټي ورته وایم آیډنټیټي کې ماته ښیي چې دا سیند چې ده په ریو ګرانډي ایالت کې ده او تقریبا 1502 مایل اوږدوالی ده همدارنګه موږ تاسو کولی شو مثلا په ارګلوب کې هغه وکړو معلوم وکارو ارګلوب د ویژن لپاره نسبت ارک ماپ ته ډېر ښه ده ځکه هغه د نقشو لپاره استعمالیږي او دا د ویژن لپاره استعمالیږي مثال په ډول باندې موږ تاسو کولی شو هغه شونه چې هغه د نقشې له حالت نه موږ تاسو غواړو په سکرین باندې معلومات وکړو نو موږ تاسو ته ډېر زر د فهم او د هغه راکوي نسبت دې ته چې نقشې نه پیدا کړو یا مثلا که موږ تاسو ګرافیک جوړو هغه ځان ته کوم هغه لري سیستم لري داسې نس کېدلی چې ټول دې په یو ګوره موږ تاسو دا وګورو دی موږ تاسو اسمان یا کهکشان یا ګلکسي ده په دې کې دا ټکي ستاسو ویني دا ګوره وړوکی چې دا موږ تاسو ځمکه ده دا ځمکه ګوره زه په ورډ او په اکسل کې داسې نسم کوی ولې په دې کې دا مخصوص ارګلوب ورته وایي ګوره دا موږ زه ته اړولی سو کتلی سو افریقا په نامه یا مثلا میډیټرینین سی ورته وایي یا دا اوبه دي داسې راځه موږ تاسو استرالیا ده مثلا دا ده آسیا د په آسیا کې د افغانستان د ګوره څومره زوم کېدلی شي ده مثلا په دې کې زه غواړم د ټیلیکم ترمینلونه وګورم ګوره ټول د ټیلیکم ترمینلونه دي په نړۍ کې څومره هغه ایجاد شوي دي ګوره دا کراچۍ کې ده دا د ایران او دوبۍ خوا ده مثلا دا زه لرې کومه په نړۍ کې څومره د نوري فایبر کیبل تېر شوي دي دا زه غواړم چې وګورم ولې دا کار په اکسل او په ورډ کې به امکان نه لري نو موږ تاسو اوس په دې باندې پوه شو چې کمپیوټر یوازې محدودو شیانو ته نه ده بلکې ډېر زیاتو شیانو ته استعمالیږي او ډېر زیات استعمال موارد لري موږ تاسو کولی شو چې کمپیوټر نه ډېره مثبته ګټه ترلاسه کړو او ډېر علم انسان له کمپیوټر سره زیاتیږي څومره چې کمپیوټر استعمالیږي هغومره انسان لا د مسایلو عمق ته ننوځي لا تشریحاتي او تحقیقاتي موارد پکې موندلی شي لا لاسرسی نور ورته زیاتیږي مثلا کتابونه دي اوس موږ تاسو که په کور کې ساتو کتابونه ممکن چې داسې خلک دي چې په 2 کوټو کې کتابونه نه جیږي ولې په یو کمپیوټر کې ته کولی شي د ټولو دنیا کتابونه مو ساتي د صاف بڼه باندې یعنې په نرمه بڼه باندې نو کمپیوټر د موږ تاسو په ژوند کې ډېر زیات اسانتیا راوستې ده هیله ده چې موږ تاسو له کمپیوټر نه مثبته ګټه واخلو او ښه استعمال کړو په دې هکله که تاسو نظر لرئ کولی شي د کمنټ لري موږ سره شریک